زه ملنګه چیلم پرېږدو، زه چې پرېږدو زیارتونه. چرته لرې غره ته لاړ شو، پرېږدو کلي او ښارونه. زه چې داسې ځای ته لاړ شو چې هنداره پکې نه وي، د برق ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي. چرته لرې د چاودنو، چرته لرې د بریدونو، چرته لرې له فیسبوکه، چرته لرې د خبرونو. چرته ورک د څراغونو، چرته لرې د ویب پاڼو، ټلویزیونو ریډیوګانو، چرته لرې له یارانو. زه ځانونه ترې تم کو د بادشاه د واکمنۍ نه، څه کلونه خبر نه شو د روانې تباهۍ نه. د وړو وړو سلګیو له دې هسې بربادۍ نه. زه چې ټکې هم وانه ورو د ملا د ورانکارۍ نه، د مرید د غدارۍ نه، د پیر د درغلۍ نه. زه ملنګه دواړه وځو له دې لویې بادشاهۍ نه. زه چې هاغه وخت راکوز شو چې قلاره قلارې وي، د بدرنګو ټغر ټول وي او د ښکلو واکمني وي. د ښار دنګ جڼی باچا وي او وزیر یې ربابي وي. ګردنۍ او ټوپکونه په تیرانو کې خوندي وي، د دوی خپله ملایي وي، زموږ خپله ملنګي وي. هغه وخت چې ښار رڼا وي، هره ساه چې د ژوند ساه وي. ښار د ژوند له شوره ډک وي او د شر خونه تالا وي. د جومات مینار ودان وي، د مکتب د زن کړنګا وي، بیا تکبیر دې د ملا وي او زمونږ به اقتدا وي.